رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د قجوري یو حصہ صدقه کړه د حلال مال نه، ځکه چې الله قبلې هم صرف حلال، نو الله دې لره قبلې په خلاص باندې او وې دسي الله رب العالمین دې له نمو او زیاتواله ورکې لکه څنګه چې تاسو د اس بچي غټوي یا د وخ بچي حتی تكونوا مثل الجبل، دا وړه غوندي قجوره تاسو صدقه کړې دغه سیسا خدا صدقه دې الله دومره سیوا کی چې د غرم رته الله صدقه اجر جوړ کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای اره ورځ چې نور راخیږي نو دو ملائک را کوزيږي د برنا، مشهور حدیث دی بخاری مسلم، او دا ملائک مستجاب الدعوات دي، الله دعام قبلي، आवाज الله قبلي، ځکه د ګناه نه پاک دي، د خطا نه پاک دي. نو دا یو ملائکه دا دعا کوي چې اللهم اعطي منفقا خلفا، اے الہ العالمین سوک چې مال لګي عوض ولا ورکی، یا الله مال ډیر کی. او دا بل ملائکه وی اللهم اعطي ممسكا تلفا، یا الله سوک چې مال بندي شوخ کوي، بخل کوي، کنجوسی کوي، اے الہ العالمین دا مال هلاک کی. نو هغه سوک ته ملائکه دعا کوي سوک چې مال لګي. ابي هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای دا الله نبی او فرمایل چې الله د سوي چې یا ابن آدم انفق عليك، اے د آدم بچیا ته د الله په دین باندې او د الله په مخلوق باندې خرج کوا، زه پتا باندې خرج کوم. معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ دا الله د رسول سره سفر باندې دی، نو دی وزه د الله نبی ته ورنږدې شوم چې اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني من النار. وای ما او توفه مې د الله رسول دس یو عمل لا توخه چې زه ډایرکټ جنت ته لاړ شم او د جهنم د لمبو نه بچم، الله مې د اور نه بچ کی. وای دا الله نبی را تو فرمایل چې لقد سألت عن امر عظیم، اے معاذ ډیر عظیم سوال دی وکړ، ډیر عظیم تپوس ته وکړو، دا ډیر ګرانه مرتبه مرحله ده. هو انه ليسير على من يسره الله، بیره تو فرمایل چې دا ډیر آسان دی پچای چې الله آسان کی. الله دې موږ او تاسو سره جنت لاري آسانی کی. نو د ارکان اسلام او تو خودل چې د الله عبادت کوا، شرک بنه جوړه، مونږ کوا، روزه نیسا، د دې ارکان اسلام نرسته وتوي وی الا ادلک علی ابواب الخير، یا معاذ او تاته د خیر دروازې خیمه نه د خیر. نو یې او تو فرمایل چې الصوم جنه، روزه چې دا ډال دی، د روزي نیولو د وجه نه به ته د اور نم بچ کېږي، ته به د ګناهونو نم بچ کېږي، ته به د فتنو نم بچ کېږي. خو یو دویمه جمله چې زمونږ د دې موضوع سره مناسب ده، صحیح حدیث دی، مسند احمد ترمذی نقل کړی دی. دویمه راته وفرمایل چې د خیر یو دویمه دروازه راته خیم، والصدقه تطفئ الخطیئه کما یطفئ الماء النار. وای دا خیر او خیرات، دا صدقه، دا د ګناهونو د څخه ختمه لکه ته چې په اور باندې وبور واچي، اور بل شوی د وبدي په اور واچولې چې څنګه دا اور ملکی او ختمه کی، دسي الله رب العالمین په صدقه باندې ګناهونه ختمي. پیر تهجد را تذکرہ او توکلا نور او توکلا. خودی حدیث کې دا دی چې د الله نبی او فرمایل صدقه وی ګناهونه د څه ختمه لکه د اور د پاسه چوبور واچي. او د مشکات کې حدیث دی، د دې پر تایید کې دی چې وی بادروا بالصدقه، صدقو کې تلوارو کوي، فإن البلاء لا يتخطاها،
دا مصیبتونه د صدقو نه نشي مخکې کېدلی، دا مصیبتونه ختموي. د مرضونو، د ټینشنونو، د عذابونو په سببونو ختمولو کې چې ټینشنونه څه ختموي، عذابونه څه ختموي، د هغې په اسبابو کې یو لوی سبب دا د الله په دین باندې خرچ کول دي. صدقې وی کوي دا ناکاره مرګ هم ختموي او د الله غصه دا وجني، د الله غصه